السلام علیکم په خیر راغلی زم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد امیر جسټرونز نن ډېر زیات یو امیزنګ کلاس دی نن زموږ لیکچر نمبر 21 دی په نن لیکچر کې موږ ډیسکس کوو اف سټیټمنټ یار اف سټیټمنټ څه شی دی ګورو اوس پورې موږ پروګرام کوو سمپل چې کوم دی کوم بیسکس چې کوم هغه موږ بیخي کلیر کړل نمبرز هم ایډ کړل پروګرامینګ هم په هغې کې وکړو هر څه مو کړل اوس موږ یو بل طرف ته لاړو یو نیو وی چې کوم دا یو نیو سټیپ موږ ته هغه اوپن شو څنګه چې موږ به اوس په پروګرام کې خپل مرضي کولی شو لکه اوس موږ خپل مرضي مالکان شو ولې چې موږ لږه سخته تېره کړله په تېر شوي چې کوم 20 کلاسز په هغې کې موږ خپل بیس چې کوم هغه څه کو هغه موږ مضبوط کو نو دیټس وای اوس موږ ترې قابل یو چې موږ سی پلس پلس پروګرام ته وایو چې هلکه چې زر ته ګورې ویم چې دا کار وکړه نو کوې به چمچمې کوو نو نه به یې کوې پوه شوې که نه مطلب لکه ته په اوس خپل یو بدماشي کې چې زه ورله کنډیشن در کوم چې که دا کار دې شي نو هلې وکړه که دې شي نه نو بیا به ته ګورې ګوتې نور نه په قلاره بیا کښېنې صحیح ده هلکه که پلان کې کس چې کم دی لکه مطلب کالج اگزامپل کوم صحیح لکه پلان کې کس که د مطلب لکه هر کالج خپل یونیفارم وي که نه خو لکه مطلب که زه خپل انسټیټیوټ خبرو کوم کالج چې ده به چې کوم دی وایټ کلات شي صحیح ده کپړې به سپینې او بوټان به چې کوم دی شوز به توري خو که د یا بوټان توري یا شوز توري نو دا به کالج ته نه پرېږدي ډایرکټ پروګرام ته یو آرډر ورکړو چې دا کار به ګورې ته کې که دواړه چې کوم دی سپینې جامې وي تور بوټان وي بس ډېر څه وکړې هغه راتلی شي یا یو سټوډنټ دی دغه سره سټوډنټ کارډ که نه و نو ته به نه راپرېږدې ګور یو کنډیشن موږ لګوو که نه که هلکه دا کار دې شو نو صحیح ده که دې شي نه و نو بیا به په قلاره کښېنې نو اف سټیټمنټ بیسیکلي موږ د کنډیشن لګولو لپاره په سی پلس پلس پروګرام کې هغه یوز کوو صحیح ده بیا زموږ سره په دې کې اپلز دی بیا نیسټډ اپ دی هغه ټول هر څه وروسته ون بای ون ډسکس کوو خو نن زموږ چې کوم خبره ده په اف سټیټمنټ باندې ده اف زموږ سره چې کوم دی دا یو څه اف زموږ سره یو کیورډ دی صحیح ده کیورډ باندې موږ په پریویس لیکچر کې خبره کړله که تاسو نه یې کتلي بر تاسو ته یو لینک ښکاري یو بټن به داسې راشي هغه باندې اوپن کړئ ځکه چې اول هغه ویډیو تاسو وګورئ چې کیورډ څه ته وایي ډېر زیات یو امیزنګ ویډیو وایي هغه خبرې ښه اوس راځو اف سټیټمنټ نو اف سټیټمنټ زموږ سره شی زه د لیپټاپ د برایټنس لږ سیوا کوم چې تاسو چې کوم دی ماته صحیح ښکاري ښه اف سټیټمنټ شی د اف سټیټمنټ نو د اف سټیټمنټ از یوز ټو ایگزیکیوټ or ignore a set of instruction after testing a condition موږ یو کنډیشن ولګو نو د اف سټیټمنټ زموږ سره شی د اف سټیټمنټ دا وایي موږ استعمالو چې موږ څه کو ایگزیکیوټ څه ته رن کولو ته چې موږ رن کو یا اګنور کو سیټ اف سټیټمنټس after testing condition و چې موږ یو کنډیشن ولګو په اف سټیټمنټ کې صحیح ده نو د اف سټیټمنټ څه کوي کنډیشن چیک کی یا هغه سټیټمنټ اګنور کی یا هغه سټیټمنټ ایگزیکیوټ کی صحیح ده هغه موږ خپل یو کنډیشن ولګو پای کې موږ دننه چې کوم دی په اف سټیټمنټ کې بیا څه کنډیشن ولګو نو هغه وایي اف سټیټمنټ کې کنډیشن موږ ولګو د هغې کې بیا موږ خپل سټیټمنټس ولګو نو هغه هر څه دا چیک کړي چې ایا کله کنډیشن ټرو دی نو دا سټیټمنټ زه رن کړم که نه چې اګنور یې کړم اف سټیټمنټ بیسیکلي موږ د کنډیشن د لګولو لپاره هغه یوز کوو تاسو ته پروګرام یې پرې رن کوو صحیح ده بیسیک پروګرام دی که نه پروګرام به رن کوو خو هلته تاسو د تیوري لږ زده کړئ پروګرام بیا ډېر یو امیزنګ پروګرام به هغه موږ په دې باندې رن کوو صحیح ده اف سټیټمنټ ښه with the if statement evaluate a condition صحیح ده دا یو کنډیشن جایزه لي if the given condition is true که چېرته کنډیشن true وي لکه مطلب زه ورته وایم چې یاره A is greater than B په A کې زما سره چې کوم دی 10 دی په B کې 5 دی زه ورته وایم چې یار دا 10 د 5 نه غټ دی نو کنډیشن true شو که نه نو که دا کنډیشن چې ته true وي چې کوم دی صحیح ده true نو د statement or set up statement following the if statement is executed نو د if statement چې کوم conditions دي هغه که یو condition دی که ډېر دی هغه زموږ سره execute شي صحیح ده if the given condition is false که چېرته موږ condition غلط ورکړی چې مطلب اوس موږ A is greater than B او په A کې زموږ سره 5 دی B کې زموږ سره 10 دی نو 10 خو 5 نه غټ نه دی که نه صحیح ده ساري 5 خو 10 نه غټ نه دی که نه نو چې موږ په A کې 5 اخیستی دی او په B کې زموږ سره 10 سټور دی موږ چې A is greater than B دا زموږ سره شي فال شو که نه نو if the given condition is false که هغه condition false وي the statement or set of statements follows if statement condition and is ignore نو کوم condition statement چې موږ ورکړي هغه به ignore کړي and the control statement the next statement او کوم next statement چې په هغې پسې بیا په if statement بس بیا موږ نور څه مخکې کړي نو if statement به ځان مکمل غلی کړي شپېلې به کړي چې یاره دا خو ماته څه ویل دي هغه زه چې کوم دی هغه ویلي هغه condition نه true کېږي نو به ځان به غلی کړي او ځان به ننګاره کړي او بس مخکې چې تا نور څه پروګرامینګ کړی هغه به رن کېږي دا if statement مکمل شي او د شي صحیح ده د ساینټکس سره د لیکلو طریقه کار سره موږ سمپل اف کیورډ ولیکو اف بیا چې کوم کنډیشن لکه مطلب دلته اف ولیکم دلته زه چې A is greater than B هغه به کنډیشن ولیکم لاندې بیا سټیټمنټ زه ولیکم چې if A is greater than B نو بیا ماته څه میسج شو که هغه به موږ اوس پروګرامینګ کې وکړو صحیح ده اوس کنډیشن څه ته وایي نو کنډیشن specifies condition صحیح ده specifies a condition or a relation
expression صحیح ده. when this condition is true کله دا condition true نو the statement follows the if statement execute دا به execute شو. که دا condition false شو نو هغه به ignore کې مخکې به یو step چې کوم دی ستا program به مخکې step ته شي هغه به execution به transfer شي صحیح ده. in the above syntax وي په دې syntax کې هم تاسو دلته ما لیکلی دی وي only statement 1 will be executed if the given condition is true, otherwise the control shift to the step 2 outcome after وای کچر دا condition 1 کوم condition چې موږ له دا وی true نو دا statement 1 به زموږ سره run شي چې run شو نو بیا صحیح دا او run نو شو مطلب پال شو نو دا control زموږ سره statement 2 ته لاړ شي. we to execute a setup statement following the statement the setup executing excluding curly braces ها وای کنه we to execute a setup statement نو چې موږ setup statement مطلب ډیر statement چې کوم دی یو د یو سیوا statement چې کوم دی کوم موږ لیکو نو د if statement statement is include نو هغه موږ پرې curly braces کې څه کوو انکلوز کوو مطلب یو statement موږ سمپل لیکو چې یار a is greater than b نو بیا موږ ته میسج شو که statement موږ دنه لیکو هغه یو statement دی که زموږ سره یو لاین statement نو بیا کې کته curly braces نه لګي هم سره ډایرکټ شي ولیکو کنه کته سره set up statement سي بیا سه بیا انکلوز کین curly braces د curly braces د کوم بریکټی کنه کوم چې موږ په C++ پروګرام کې یوز کوو د curly braces وي. the statement in brackets are also known as compound statement او دا کوم statement چې موږ په brackets کې په braces کې دنالو دغه ته compound statement وي صحیح ده. راځو پروګرامینګ چې کوم دی هغه کوو خو دلته زه تاسو ته لږ زموږ سره فلو چارټ دی په دې فلو چارټ هم پوه کوم صحیح ده. فلو چارټ څنګه دی دلته زما سره بچی د لوی شی یو پکچر و دا به سیو کوم صحیح ده. اوکې سیو شه یار اوکې دا یو پکچر دی بریکه فلو چارټ تاسو باندې سره پینم چې تاسو ته پته ګور دا زموږ سره C++ د if statement فلو چارټ دی. فلو چارټ څه ته وایي مطلب چې هغه کوم په ګراف کې تا ښیي ګوره که چېرته موږ if statement کې یو کنډیشن ولیکو لکه مطلب ما ولیکو a is greater than b a زموږ سره چې کوم دی هغه 10 او b زموږ سره 5 نو کنډیشن ټرو شو که نه دلته موږ کنډیشن په if statement کې ولیکو که کنډیشن ټرو نو ګوره دا کنډیشن به دې سایډ ته لاړ شي ټرو سایډ ته کنډیشن ټرو نو څه به وشي set up statement بیا چې په کنډیشن کې موږ کوم statement نکلي هغه باران شي او پروګرام به موږ ته آوټپوټ راکړي statement after if صحیح ده. لکه مطلب موږ کوم کنډیشن ولګو هغه به زموږ سره شي یا کنډیشن موږ ولګو یا set یو کنډیشن دی زموږ سره صحیح ده هغه موږ ولګو صحیح ده a plus b ایزي خبر ده نو که دا ټرو ده کنډیشن نو دلته به زموږ سره کم دغه چې کم دی کم statement به موږ لیکلی هغه باران شي هو که کنډیشن پالو مطلب a is greater than b او a کې زموږ سره 5 او په b کې زموږ سره 10 نو کنډیشن پال شو که نه چې کنډیشن پال شو نو سمپل زموږ سره دلته کوم statement هغه هر څه به اګنور کړي صحیح ده چې هغه اګنور شو نو statement after if structure صحیح ده نو د if نه بعد چې بیا موږ کوم نور پروګرام کړی هغه به شروع شي او د if چې کوم statement ټول زموږ سره اګنور شي ډېر ایزي خبره ده زه په خپله به دغه کې کنفیوز کړم صحیح ده هېڅ پکې هم داسې سمپل کنډیشن که ټرو ستاسو سره چې کوم statement د if statement مطلب کرلی بریسز کې تاسو اخیستی یا کرلی بریسز نه علاوه تاسو کوم statement اخیستی که if statement true هغه به رن کېږي که ټرو نه نو ستا پروګرام چې کوم if statement دی هغه به څه کېږي هغه به ځان اګنور کوي صحیح ده. راځو پروګرام ته پروګرامینګ ګورو چې څه حساب دی. زه داسې کار کوم بچی د لوی شي چې تاسو ته یو پروګرام رن کوم اوکې پروګرام وروسته په سوچ وکړو څنګه شي رن کړو صحیح ده خو دره ریکوایرمنټ ولیکم using namespace ها بچی د لوی شه اوس داسې کار دی که نه چې زمونږ لاره برابر شوه اوس سوچ کوو څنګه پروګرام رن کړو. ګوره داسې یو پروګرام زه رن کوم چې یاره یو نمبر هلمه که نه لکه سپوز یو یوزر ته به یو میسج وکړو چې یاره پلیز انټر نمبر هغه به یو نمبر 8 کې انټر کړي که چېرته هغه نمبر په 3 باندې پوره ډیوایډ کېدو نو موږ ورته وایو چې دا نمبر په 3 باندې پوره ډیوایډ کېږي که چېرته نه ډیوایډ کېدو نو بیا به موږ څه چلو کړو بیا به پروګرام څه کړي if statement به ځان مکمل اوده کړي ځان به څه کړي ځان به مکمل اوده کړي او چې کوم دی بس اګنور به شي بیا چې نیکسټ کوم statement پروګرام کې هغه به رن شي صحیح ده هغې باندې پوه کوم چې نیکسټ statement څنګه رن کېږي. اوکې راځو زه سمپل یو اول خو یو ان ټایپ به موږ والو بچی د لوی شی به a به والم آی تھنک بس یو پوره شو صحیح ده یو ویریبل کې زموږ څه کار کېږي چې یو ویریبل ما واستو دې نه بعد به څه وکړم دې نه بعد به زه سی آوټ کړم یو میسج و یوزر ته به میسج خو دغه کړې که نه یاره چې پوه شي چې پلیز انټر نمبر صحیح ده پلیز مهرباني وکړئ نمبر انټر کا اوکې شو او دا به سمپل ښه ساري یار اوکې اوس داسې کار کوو
بچې د لوي شه چې سی ان زه چې سی ان چې کله مونږ وکړم بیا ای چې کوم دی نو هغه بیا واله صحیح ده. اوس زه اف سټیټمنټ ګوره دا اوس دلته یوز کوم. زه دې کنډیشن کوم اف کیورډ ما ولګو او کنډیشن په دې کې دنه په دې کرلی په دې کوم ته سمال بریسز وایو یا دې ته پیرنتیسز وایي په دې کې دنه اوس موږ کنډیشن لیکو صحیح ده. کنډیشن سره زه ته یم کچرته دا ای موږ وینسنټر وکنه کچرته دا ای زموږ سره دی ګوره ته ماډولس وي دا تاسو ما مخکې پروګرام کې خبره پوهه کړې صحیح ده په دې باندې چې ماډولس زموږ سره ته ماډولس دی ته وي چې کله موږ یو نمبر په سم باندې ډیوایډ کو بیا زموږ سره کوم ریمایندر راشي ریمایندر صحیح ده لکه مطلب چې ده 6 ډیوایډډ بای 3 صحیح ده 6 ډیوایډډ بای 3 2 زموږ سره 2 راغی کنه خو لاندې ګوره 6 ډیوایډډ بای 6 زموږ سره 0 راغی ریمایندر 0 پاتې شو کنه نو دا 0 دا کوم ریمایندر ته زموږ ماډولس وایي صحیح ده. نو کچرته زه یاره یو نمبر ما انټر کړه او هغه موږ په 3 باندې بیا ډیوایډ کو او دا زموږ سره ماډولس کچرته زموږ سره ماډولس بچی دی لوي شه 0 راغی صحیح ده 0 نو ته دې چې کار وکړه ته بیا ماته وایي چې یار دا نمبر چې کوم دی دا په 3 باندې پوره څه کېږي ډیوایډ کېږي صحیح ده. لکه مطلب یو نمبر دی ما پوره ډیوایډ کېدو نو هغه به باندې بیا ماډولس 0 راکړي که نه لکه مطلب ګوره 3 په 6 یا 9 دی 9 زه په 3 ډیوایډ کوم صحیح نو څنګه چل به وشي بجلي لاړه صحیح ده 9 چې زه په 3 ډیوایډ کوم څنګه چل به وشي ګوره 9 به مونږ دننه ولیکو که نه 3 3 9 که نه نو 3 9 خبره ختم لاندې به 9 مونږ د 9 سره کراس کړو 0 ماډولس پاتې 0 ته ریمایندر پاتې کېږي که نو هغه به زموږ سره ماډولس شي صحیح ده. اوکې شو اوس راځو زه دا چې کوم دی تاسو مخکې پوه کومه اوس موږ څه چل کوو ګوره زه اوس اوکې اوس یو سټیټمنټ ځالم سمپل اوس زه صرف سمپل سټیټمنټ لامه نو کرلی بریسز ته پکې ضرورت نشته صحیح ده. ښه اف سټیټمنټ موږ ولیکو چې ښه دلته مثل ماته سی آوټ کړه چې د نمبر is divisible by 2 صحیح چې موږ دا سی ولیکو چې یاره divisible by 2 چې موږ ته دا نه پته ډیوایډ by 3 به ولیکو ساري چې دا نمبر یاره دا بالکل دا په 3 باندې ډیوایډ کېږي صحیح ده. دلته به زه سلیش ان ولګوم چې دلته موږ سره اوکې څه شو سلیش ان ښه نو که دلته زه ګوره موږ یو نمبر انټر کوو په 3 باندې پوره ډیوایډ کېږي دا موږ ته چې دا نمبر is divisible by 3 اوکې بیا د نمبر یا به ولیکو this number is divisible by 3 که نه کېدو دا پروګرام به ځان څه کړي شپېلی کړي صحیح ده به ځان بغلی کړي او زموږ سره به دا پروګرام بیا څه کېږي ښه دلته پکې وایي تاسو یو هغه پرېښی دی اوکې نو اوس ګوره زموږ سره پروګرام زموږ لن شو اوکې پروګرام رن شو بیا به رن کو څه مسله نه کوي return statement what's going on cannot file what does that mean save the enter message that's okay where is the error return one exact value what's going on here yaar return 0 the error for the owner since the come قسم error دی return 0 error id return sorry یار د id return چې کوم دی کنه نو دا پروګرامینګ کې دی id مسله ده صحیح ده سمپل دا ایکسټو دا به کراس کو او دا چې کوم دی ستا کوم دغه دا به ډیلیټ کو صحیح ده نه به پروګرام والو او دا به پاکه کې بیرته رن کو صحیح ده ډیو سی پلس پلس دا چې کوم زموږ آی ډي دا مسله کوي صحیح ده بیرته رن کوو څه کوي پروګرام کې زموږ هېڅ ایرر هم نشته ما ته پکې هېڅ ایرر هم په نظر نه راځي صحیح ده ګورئ نه سمپل هغه آی ډي مسله وه اوس ګوره ایرر زموږ سره شو هغه سالف شو صحیح ده پلیز انټر ا نمبر وایي مهرباني وکړئ نمبر انټر کړه نو لیټ سپوز ورته انټر کوم 4 ګوره 4 زموږ سره په 3 پوره نه ډیوایډ کېږي دا ماته څه میسج ګورئ نه اوس ګوره څه چلو شو 4 ما څنګه ولیکو ډایرکټ پروګرام اینډ شو ګوره ما څنګه 4 ولیکو 4 دلته په اف سټیټمنټ باندې نه فلفل کېږي که نه یاره چې نه فلفل کېږي دا کنډیشن نه سیټسفای کوي لکه مطلب نه پوره نه ډیوایډ کېږي نو بس دا ځان څه کو سکیپ کو که دلته زه اوس لاندې بل یو میسج ولیکم سی آوټ دا چې کوم دی I ignored okay I ignored if statement یا داسې به ولیکو چې if statement sorry یار if statement دلته دا پکې راسو صحیح ده وایي if statement is ignored صحیح ده
اګنور اف سټیټمنټ زموږ سره اګنور شو. ولې چې هلته پروګرام زموږ سره پال شو که نه، چې کله پال شو بیا موږ ته دا میسج شو کوي چې اف سټیټمنټ ستاسو څه شو، هغه اګنور شو. او که چېرته زموږ سره لکه مطلب تاسو اوس خیم ګوره پروګرام موږ رن کوو که نه، زه اوس بیا اګین چې کوم دی 5 دی فعل انټر کوم. 5 هم په 3 پورې نه ډیوایډ کېږي که نه رنشا. اوکې نو زه 5 چې کوم دی هغه ما انټر کړو. ګوره 5 مې انټر 5 مې ولیکو انټر وهو. نو ګوره اوس زموږ سره بچې دي لوی شه بیا هم دا سی آوټ موږ ته ولې شو نه شو. اوکې دلته به زه دا بریکټ واچوم and دا اف سټیټمنټ به هم د دې ځای پورې زه محدود کړم. صحیح ده. کنټرول وی and let 11 please enter a number like suppose 5. okay yaar why سی آوټ زموږ سره ولې نه پرنټ کېږي what's going on. سی آوټ یار دا مسله ده ignored دا spelling هم دې کار دی بچې دې لوی شه چې لکه how is it possible یار. ها ساري دا ریټرن زیرو موږ دلته برله اچول دی. دا مسله وه. صحیح ده. ګوره دا زه تاسو ته دا تیزه سکیپ کولی هم شم لکه مطلب زیات یوټیوبران نه وي چې دغه وکړي پروګرام رن کړي بیا چې کوم ځای کې ورته لته ووایي نو زر یې بس ویډیو نه هغسې لرې کړي. خو زه هغه څیز ځکه نه کومه چې ګوره دا ماله خوند نه راکوي چې مطلب ماته یو ایرر راغی نو په کار ده چې ګوره ایرر په پروګرامینګ خوند هغه دی چې تله ایرر راشي ته هغه سالو کړې. صحیح ده. نو دا په ایډیټینګ کې هیڅ کې دا څیزونه کټ کول نه کوم. صحیح ده چې تاسو ته هم که چېرته داسې قسم مسله راځي چې بیا تاسو بیا هم پته لګي چې ګورئ په پروګرام چې کوئ څنګه پروسیجر زه فالو کوم که نه چې تاسو هم دغسې کوئ چې یار څه مسله ده پروګرام په کوم ځای کې راځي په دې شرمېدو څه دا خبره نه ده. صحیح ده. ښه نو ګوره دلته موږ د اف سټیټمنټ دلته لګولو دلته به چې کومه ویډیو لکه مطلب پروګرام دا اف سټیټمنټ به رن شو دا به ځان سکیپ کړو دلته به ډایرکټ دا ویډیو د زیرو ریټرن کړه. دلته زموږ سره باره مین سټیټمنټ ته نو چې مین سټیټمنټ ستاسو ختم شو نو څه شی پاتې شو کیسه خو ټول سی پلس پلس چې کوم مین پروګرام دی خو مین سټیټمنټ دی. صحیح ده. اوس ګوره موږ څه چل وکړو تاسو ته که څه پوه نه شوئ. ګوره موږ سمپل که دا پروګرام موږ رن کوو موږ 5 انټر کړو 5 په 3 پورې نه ډیوایډ کېږي نو اف سټیټمنټ مکمل ځان څه کړو اګنور کړو. اما این دلته همیشه موږ ته څه شو چې د اف سټیټمنټ از اګنورډ. صحیح ده. اف سټیټمنټ سره اګنور شو. اوس دا میسج ما درې کړو. صحیح ده. دا تاسو ما صرف دغه پر شو کوو. اوس څه کوم که زه چېرته اوس لیټ سپوز 15 یا 18 یا 21 یا زه لیټ سپوز 21 انټر کوم. صحیح ده. نو ګوره 7 به زموږ سره راشي که نه دا څه وایي this number is divisible by 3 اینه وایي دا نمبر زموږ سره شی شو وایي دا ډیویزبل دی. دا نمبر زموږ سره شی دی دا ډیویزبل دی په 3 باندې مطلب دا نمبر په 3 باندې زموږ سره ډیوایډ کېږي. صحیح ده. چې کم نمبر مو تاسو انټر لیټ سپوز 99 انټر کوم نو ګوره وایي this number is divisible by 3 نه ګوره اوس زموږ سره د پروګرام څه شو اف سټیټمنټ ټرو شو. نو چې ټرو شو نو زموږ سره دا سټیټمنټ رن شو چې کوم سټیټمنټ پکې موږ دلته لیکلی و چې دا سی آوټ کړه چې this number is divisible by کوم نه. اوس که دا زه دغه درې کړمه دا کوم بریکټس چې کوم بریسز چې کوم دي نو هم دا پروګرام به زموږ سره رن کېږي ځکه چې یو سټیټمنټ موږ سمپل لګولی که زه د دې فعل 66 داسې وکړم وایي this number is divisible by 3 دا نمبر په 3 باندې ډیوایډ کېږي. صحیح ده. اوس زه یو پروګرام بل رن کوم سمپل زر دا هر څه زه دڼیا کوم دې ځای پورې. صحیح ده. A مې واغسته او B تاسو ته دا پروګرام زر زه ښیم. اوس ګوره سی آوټ پلیز انټر ا نمبر. صحیح ده. A شو او سمپل هم دا زر کافي کوم کنټرول سی اینډ دا به سمپل ته کنټرول وی کو. صحیح ده. دې په ځای به بی کو او دلته ولیکو پلیز انټر فرست نمبر. صحیح ده. فرست نمبر پلیز انټر فرست نمبر ته ولیکو سیکنډ نمبر دې په ځای څه ولیکو دې په ځای سیکنډ نمبر دا ټیبل پروګرام کوم تاسو لږ دا آیډیا پخه شي دې باره کې. صحیح ده. خو دا 2 نمبر موږ انټر کوو بیا بس څه اف سټیټمنټ والم اف سټیټمنټ به لږ دی خو اف سټیټمنټ به والم او زه به ورته وایم چې که چېرته A is greater than B وي که چېرته A is greater than B که چېرته A د B نه غټ وي ګوره تاسو دا اف سټیټمنټ بار هم اخیستی شئ. صحیح ده. لکه په دې کې تاسو ته اول سمپل یو پیرالم بیا به ډبل والو. صحیح ده. که چېرته A is greater than B وي صحیح ده نو بیا ته څه وکړه ته موږ ته سی آوټ کړه چې A is greater یار که سپیلینګ کې ما څه مسټیک کوو نو ایم سوري. صحیح ده. A is greater than B چې دا A زموږ سره د B نه غټ دی. سمپل ما ته دا میسج چې کوم دی هغه څه کړه ډسپلی کړه او دا به موږ دا نه دی لګولی سمپل به دلته زه ولګوم. صحیح ده. A is greater than B ما ته سمپل دا چې کوم دی A is greater than B دا ما ته شو کړه
او اوکې بس سمپل دغه میسج ماته شو که صحیح ده. اوس راځو پروګرام رن کوو. نو ګوره زه لیټ سپوز انټر کوم وای پلیز انټر ا ویلیو صحیح ده. ا ویلیو پلیز انټر د ویلیو اف ای به ولیکو پلیز انټر بس تاسو پوه شئ چې یار پزه مو سره یې د اوس پکې نور ډیټینګ نو ویډیو ډېره غټه میسج بیا ځان ته پرینټ کړئ صحیح. تاسو پته لګي چې موږ د ای ویلیو انټر کړل دلته تاسو ولیکئ پلیز انټر د ویلیو اف ای صحیح ده. د ای ویلیو سپوز ما 60 انټر کړه او د بی هغه لیټ سپوز ما 90 نو ګور پروګرام اوس ما غلط کو کنه مطلب دا پروګرام به هم شي بس ډایرکټ به ختم شي ریزلټ مونږ ته شو نه کی. اوس که زه سمپل څه وکړم دا پروګرام زه صحیح کوم دا کنډیشن ټرو کوم ټرو به زموږ څنګه چې ای به زموږ څخه غټ ای ما لیټ سپوز 60 واغستو او بی می لیټ سپوز 59 واغستو 59 می واغستو صحیح بی نو ګور اوس غټ شو نو ای از ګریټر دین بی نو ګور زموږ سره اف سټیټمنټ شو غران شو. اوس که زه ویم چې یار زه اف سټیټمنټ بیا لمه صحیح ده یو اف سټیټمنټ بل هم علامه نو همغسته شي بالکل لس خوالی سم مثلا نه کوي صحیح ده. لیټس سپوز تاسو بل علامه دی کولی کوم چې بی از ګریټر دین ای صحیح ده. که چېرته بی و زموږ سره د ان غټی بیا ته میسج چې ای چې دلته وسولي چې بی از ګریټر دین ای صحیح ده. که چېرته مطلب که یو نه جو بل و غټی ستا خو صفه خبره ده خو پروګرامینګ کې اوس ته ګوره مونږ کو لکه مطلب اوس بیا هغه قصه کوم 60 او 90 لکه مطلب مخکې مونږ 60 یو پر ولیکو ای مونږ 60 او بیم 90 کو پروګرام زم سره اینډ شو ځکه چې پال شو کنډیشن. اوس که دا انټر کوم ګوره کنډیشن سره بیا اولنی خو پال شو او سیکنډ چې کوم کنډیشن لګولې مونږ غټ شو بی از ګریټر دین ای او دا بی چې کوم دی 90 و دا ان غټ دی دا زم سره نه سمپل پروګرام امید لرم چې تاسو نه کلاس ډیر زیات خوښ شوی ټایم راکولی جهان مننه او دا چې کوم خپل ځل کار کوم کنه تاسو ته بزاف شارټ کې وی پروګرام راکوم چې کوم کلاس واغستو په دې باندې بوزه یو غنټه د پس یو شارټ کې یو پروګرام د نورم هم د علاوه ران کوم چې تاسو هغه وسګورئ نو مکمل به تاسو بیخي په سور کې بیا ښه چې مطلب هغه تاسو وته وګورئ دا دوه پروګرامونه مثلا کې د خپل ځان هم دا سیران کوي نو ډیر زیات بیا دا تاسو ته پیدا درګي صحیح دا ټایم راکولیو جهان مننه او دا اپ سټیټمنټ خو پوره غټ کلاس هم په واغ صحیح ده. خپل ملګرو سره ویډیو ضرور شریک کړئ لایک فالو او سبسکرایب فار مور.